السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. طالبانو د هغو سرتیرو ویډیو خپره کړه چې فراه کې د دوی لیکو ته ورغلي وو. طالبانو په خپل رسمي ویب سایټ الیماره کې د هغو سرتیرو ویډیو خپره کړې چې څه موده وړاندې د دوی لیکو ته له ګڼو وسلو او مهماتو سره ورغلي وو. ویډیو کې د ملي امنیت د مشر خادي جان او د دوو ملګرو په ګډون ګڼ شمېر سرتیري ښکاري چې د ملي امنیت پولیسو او عسکرۍ دندې یې ترسره کړي، خو اوس له خپلو دندو لاس په سر شوي او د طالبانو لیکو ته ورغلي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بس ما نوم شادي جان دی، د دیاک د کلي یم، د فکر مله مکا زوی یم. بس د لید خیر سره راغله، خپل د دوو ملګرو سره مجاهدینو ته تسلیم سوم او 15 میله سلام یې راوړه. دلې مې ورته مجاهدین په لاس مې ورکړه. نو د خیر سره که خدای کوله نور مسلمانانو ته هم خدای پاک وس ورکړي، نورو سربازانو ته هم چې یو لږ وپوهېږي خپل په لاره پورې او راسي دلته د مجاهدینو سره همکاري وکړي. د الیماره په خبر کې راغلي چې تسلیم شوو سرتیرو له ځانونو سره ګڼ شمېر اراده جات او وسلې هم راوړي او طالبانو ته یې سپارلي دي. خبر زیاتوي چې د طالبانو اړوند جلب او جذب کمیسیون له لوري یې هم تود هرکلی شوی او نورې عادي ژوند ته سوق کړي دي. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت اړوند ځواکونو له هغه وروسته چې د طالبانو مشر د عمومي عفو اعلان ورته کړی دی، په بېساري توګه یې د طالبانو لیکو ته مخه کړې او د هرې ورځې په تېرېدو ګڼ شمېر سرتیري د افغان حکومت له لیکو راجلا کیږي. د سیاسي شنونکو په اند که دا بهیر همداسې دوام ومومي نو ډیر ژر به د افغان حکومت جوړښت وننګوي او هلته پاتې سرتیري به روحیه له لاسه ورکړي. شنونکي وایي چې د دوی د توافقنامې تر لاسلیک راوروسته د افغان حکومت په صفونو کې د پام وړ کموالی راغلی او له یو ستر روحي فشار سره مواجه دي. که څه هم افغان حکومت د الیماره د تازه راپور اړوند څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم د فراه پخواني امنیه قمندان تورن جنرال عبدالجلیل بختور د خپلو ملګرو په ګډون له 300 میله وسلو سره یو ځای د طالبانو لیکو ته ورغلی و. بلخوا د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون په تازه راپور کې ویلي چې تیره یوه میاشته کې د افغان حکومت اړوند 1400 سرتیري له دوی سره یو ځای شوي دي.